هلکه زرغون خانه وایه تا ته څه مسله دی؟ وی حکیم صاحب ته وګوره کنه د مخ دا ډمپر مې وران دی څه دوایي راکړه چې ټیک شمه. ښه نو بیا دا راته ووایه چې دا شو دې ولې ورانه شوې ده؟ یاره حکیم صاحب دا یو ورځ جهاز روان و ما وی زه توت ته خېږم چې دې جهاز ته یې لاس وجنګوم چې ومې که دا ډز شو ډاریک لاندې را پرېوتم. دا د چینجو دوایي مې درته ولیکل دا به راوالې ځان له. حکیم صاحب د چینجو په دوایي څه کوې؟ دا د چینجو دوایي مې ځکه درکړه چې په تا کې چینجي دي چې په تا کې چینجي نه وی ته به بره ونې ته څه لخه دې په قلاره کښېنه که نه. وایه لکه پهلوان ماما تا ته څه مسله دی؟ یاره حکیم صاحب دا خېټه مې خرابه ده داسې ده لکه د ناوګۍ بهېدلی یمه. ها دا ځکه ستا د راتلو سره دا بدې خوشبویارې شروع دي خو بېګا دې څه خوړلي؟ یاره حکیم صاحب دوه روټۍ وي یوه سوي وه او یوه صحي وه خو ما وي دا سوي وخوره دا صحي به بیا وخورې. ها بیا داسې کار دی تاله م د چینجو دا دوایي در کوم چې په تا کې چینجی نه وی که نه خو هلکه راول دا سمه روټۍ وخوره که نه په تا کې هم چینجي دي. هلکه په دې دولۍ چم کې یو حکیم راوتی دی هر چاله د چینجو دوایي ورکوي. یه زر څانګې نو خبره خو نه یې په دې دولۍ چم کې حکیم دی هر چاله د چینجو دوایي ورکوي چې چېرته ورله لاړ شو. یم مینه په تا کې هم د مدو چینجي دي دولۍ چم ته لاړ شي حکیم له چې دوایي درکړي چې دا چینجي دي ښه شي که نه. ډاکټر صاحب نن سبا خو خلک ټول هغې حکیم له ځي او ته خو تش دا 10 لمبر دوایانې خرڅوه دا به اوس مونږ په چا خرڅوو هغې حکیم سره خو څه چل ول کول غواړي. او که چې دا به مونږ له څوک راځي دا خلک چې ټول حکیم له ځي ته وړي که زه ورته ځان بیمارومه که نه او سبا پسې ځمه ښه. ښه نو ډاکټر صاحب وایه که نه څنګه دي زمونږ دي حکیم خانې ته را پېښه ورکړه دلته رالی. یاره حکیم صاحب خبر شوی یم که نه چې دا صرف د چینجو دوایانې ورکوي او نور یوه دوایي هم نه ورکوي چاله. میل چې زه تپوس وکړم چې یاره د حکیم صاحب دا خبره رښتا ده که دروغ ده دا څنګه؟ او د څاروو ډاکټر نه رښتا ډاکټر صاحب دا خو زه ښه یم چې د چینجو دوایي ورکوم ستاسو په شان خو نه یم چې معمولي په سر بې درد راشي د 10,000 روپو سودا ورته ولیکئ. زما د چینجو دوایي لګي خو صحیح مې لګي. یاره حکیم صاحب ما ته هم یوه مسله راغلې ده په دې سر باندې مې بوج راځي او داسې مکمل لیونی کېږم څه علاج راته وکړه که نه بیخي مکمل پاګل کېږم. ښه نو ته به اوس خامخا لیونی کېږي ځکه چې ستا دا 9 نمبر دوایي کار نه کوي او زما دا 1 نمبر څه بلکې چې مکمل 0 نمبر دوایي ده دا به خود اوس کار کوي. او زه تاله هم دوایي در کوم چې ستا خپلې دوایانې نه خرڅېږي نو په تا کې هم چینجي دي څه له زما د حکیم خانې ته راتلې تاله هم د چینجو دوایي در کوم.